دویمه مسله دا وي چې زنانه د مخ چې عورت دی کنه دی یو ملګری سوال کړی دی دا مسله د علماء په مابین کې اختلافي ده چې دا خبره ذکر کړې ده چې د مخ عورت دی د لپاره به استدلال کړی ده ابو داود په غروي کې چې اسماء رضی الله عنها فرمایي چې کله زنانه بالغ شي نو هغه خلک هغه استدلال د څه کړی دی چې کله زنانه بالغ شولا نو به ارڅ پټي مگر دا او دا ومخ عورت نه لري لیکن کم خلک چې عورت بولی دی غیر لپاره مستدل دار وي بده کې خالد ابن دریک ته واقع د عائشه رضی الله عنها سره اتصال نه دراغلی اگر کنه نواب شریف حسن خان هغه خبره متصل ثابته کړې ده او کله دا خبره ذکر کړي چې دا قبل الحجاب ده او کله دا خبره ذکر کړي چې دا په ټیم کې فتنه نه خو بنا بر هر تقدیر شیخ عبد السلام رحمه الله په درس کې موږ دا خبره ذکر کوله چې دا عورت دې څنګه فتنه دې نه جوړیږي او دا کیږي او غرواتونه استدلالات کوله چې عبد الله ابن مسعود په دا خبره ذکر کوله صادره په سر باندې راوچو چې دا او دا منه وسترګو دا دوه ګوتې دا عورت نه لري خو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارک ډیر د احادیث ته چې علماء وغیرہ جمع کړي دي چې دا عورت نه دی لیکن دا مسله د علماء په مابین کې معرکۃ الاراده په دې کې د علماء یو لوی بحث راغلی دی بنا بر هر تقدیر احادیث به علماء په غیرہ جمع کړي د شپېتو نم زیات دی پای کې